بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ درس مایکروسافټ وینډوز 7 دی، یعنی د مایکروسافټ وینډوز 7 اوله ورځ ده. د ټول نه مخکې چې موږ په کمپیوټر باندې پریکټیکل کار شروع کړو، تاسو باید دا وپېژنئ چې کمپیوټر څه ته وایي او کمپیوټر په څو برخو تقسیم شوی. دغه بعضې نوټونه دي، دا ما تاسو ته مایکروسافټ ورډ کې لیکلي دي تیار. راځم تاسو ته زه دا نوټونه تشریح کوم. دا هغه تعریفونه دي چې ډېر زیات ضروري دي او هر ځای کې تاسو ته پکارېږي، ځکه چې یو سړی کمپیوټر باندې کار کوي باید د ټول نه مخکې د کمپیوټر تعریف په دې باندې پوه شي چې کمپیوټر څه شی دی، او یا سافټویر کې کار کوي باید د سافټویر په تعریف باندې پوه شي. راځم اول تاسو ته د کمپیوټر تعریف کوم. واټ از کمپیوټر اینڈ واټ فار یوز. کمپیوټر څه شی دی او څه لپاره استعمالیږي. زیات تعریفونه لري، دلته ما تاسو ته یو 2-3 تعریفه لیکلي دي. اول تعریف چې دی لیکلي دی چې کمپیوټر از ا ماشین یوز فار کیلکولیشن. کمپیوټر یو ماشین دی حساب لپاره استعمالیږي. کمپیوټر یو ماشین دی، برقی ماشین دی، یوز فار کیلکولیشن د حساب لپاره څه کیږي استعمالیږي. بل تعریف چې دی کمپیوټر از ټیکن فرام ا لاتین ورډ کمپیوټ. وای کمپیوټر د لاتین اصطلاح کمپیوټ نه اخیستل شوی دی. کمپیوټر د لاتین لغت یا لاتین اصطلاح کمپیوټ نه اخیستل شوی چې د کمپیوټ معنا ده which mean to calculate، حسابول، یو څه حسابول. کمپیوټر د لاتین اصطلاح کمپیوټ نه اخیستل شوی او چې د کمپیوټ معنا ده حسابول. کله چې د کمپیوټ سره آر اضافه شي نو ځان ته د فاعل صفت اخلي، یعنی محاسب. بدون د آر نه کمپیوټر، یعنی چې کله تاسو کمپیوټر ته ولیدو د هغه معنا ده کالکولیټ حسابول، خو چې کله د سره آر اضافه شي بیا د فاعل صفت ځان ته اخلي، یعنی محاسب، حساب کوونکی. دریم تعریف چې کوم دی موږ سره لاندې لیکلی دی کمپیوټر از ا ماشین دیٹ اکسپټ انپوټ ډیټا. کمپیوټر یو برقی ماشین دی چې زموږ معلومات اخلي. انپوټ ډیټا ویل کېږي اولیه معلومات ته، ډیټا ویل کېږي اولیه معلومات ته. انپوټ ډیټا هغه معلومات چې موږ کمپیوټر ته ورکوو، یعنی هغه اولیه معلومات چې موږ کمپیوټر ته ورکوو هغه څه کوي اخلي موږ نه، هغه قبلوي. پروسس هغه په هغه باندې عملی اجرا کوي، تحلیل او تجزیه کوي، هغه ریاضیکي عملی په اجرا کوي. همداسې نور صحیح شوه. ان پرزنټ ډیټا او د هغه جواب راکوي موږ ته. دا ډېر جامع تعریف دی. کمپیوټر یو برقي ماشین دی چې زموږ ابتدایي یا اولیه معلومات اخلي، هغه پروسس کوي، هغه باندې کار کوي، هغه تحلیل او تجزیه کوي او د هغه نه وروسته ان پرزنټ ډیټا د هغه جواب موږ ته راکوي. دا 3 تعریفونه دي چې ډېر ښه تعریفونه دي، کوم چې تاسو ته اسانه ده مغه زده کوي. ورپسې لیکلي دي هغه نه وروسته چې موږ د کمپیوټر تعریف وکړو باید تاسو کمپیوټر پارټس وپېژنئ چې کمپیوټر په څو برخو تقسیم شوی دی. اول لیکل شوی پارټس اف کمپیوټر، د کمپیوټر اجزا. کمپیوټر از جنرally divided into 2 main parts. کمپیوټر چې دی په صورت عموم په 2 برخو تقسیم شوی. اول برخه چې دغه ته هارډویر وای یا پرزجات د کمپیوټر، په فارسی کې ورته سخت افزار وای. سافټویر چې دی دویم بخش چې دی هغه موږ سره سافټویر دی یا پروګرامونه د کمپیوټر یا فارسی کې ورته نرم افزار وای. یعنی هارډویر او سافټویر دا دواړه د کمپیوټر چې دی پارټس دي، هغه عمومي پارټس دي. نور پارټس هم لري خو دلته چې موږ عمومي باندې بحث کوو. کمپیوټر جنرally divided into 2 main parts. کمپیوټر په صورت عموم په 2 برخو تقسیم شوی. یو ته هارډویر وای، بل ته سافټویر. اوس هر یو د تعریفو مونږ چې دا هارډویر څه ته ویل کېږي، سافټویر څه ته ویل کېږي. راځو لاندې ګوره لیکلي دي هارډویر. هارډویر څه ته ویل کېږي؟ لیکلي دي the physically body of computer یا the physically component of computer that we can see and touch them is called hardware. وای د کمپیوټر ظاهري جسم، کیبورډ، ماوس، مونیټور، سی پی یو that we can see چې مونږ هغه کتلی شو and touch them او لمس کولی شو is called hardware. ته څه وایي؟ هارډویر وایي.
هارډویر څه ته ویل کېږي د کمپیوټر ظاهري جسم چې موږ ته ښکاري او موږ یې لمس کولی شو د هارډویر په نوم یادېږي. ان دا ټول پروسیسات د کمپیوټر چې تاسو ګورئ دا کیبورډ شو، ماوس شو، منیټور شو، سپیکر شو، پکې همداسې سی پی یو شوه، دا ټول موږ ته ښکاري او موږ یې لمس کولی هم شو. نو دې ته هارډویر وایي. ځکه ولې موږ وویل چې د کمپیوټر هغه برخې چې موږ ته ښکاري او موږ یې لمس کولی شو د هغه د څه په نوم یادېږي؟ د هارډویر په نوم یادېږي. اگزامپل یې موږ نه دي لیکلي، خو خیر اگزامپل یې به زه تاسو ته دلته ولیکم. اگزامپلز کیبورډ، ماوس etc. دا چې دي هغه پارټس دي. بل راځو دا خو تعریف شو پارټس اف هارډویر. اوس د هارډویر د کمپیوټر سامان په څو برخو تقسیم شوی دی. د کمپیوټر سامان چې دی دا هم په صورت عموم په دوه برخو تقسیم شوی. یو دغه د جملې څخه انپوټ ډیوایس دی یا اله داخلي اله د کمپیوټر، آوټپوټ ډیوایس خارجي اله د کمپیوټر. انپوټ ډیوایس، آوټپوټ ډیوایس د کمپیوټر داخلي اله او د کمپیوټر خارجي اله. انپوټ ډیوایس ته ویل کېږي او آوټپوټ ډیوایس ته ویل کېږي. اوس راځم تاسو ته دا ذکر کوم. انپوټ ډیوایس اول لیکلي انپوټ ډیوایس. انپوټ ډیوایس ته ویل کېږي یا داخلي اله د کمپیوټر. by input device we can enter the data into the computer. د کمپیوټر داخلي الو په واسطه مونږ خپل معلومات کمپیوټر ته داخلولی شو. یعنی دا هغه پرزې دي د کمپیوټر چې د ده په واسطه مونږ خپل نظریات، خپل معلومات ټول کمپیوټر ته داخلولی شو. لکه اوس دا ګوره کیبورډ دی. کیبورډ په واسطه زه د کمپیوټر مابین کې کار کوم. صحیح شوه؟ دا داخلي اله د کمپیوټر ته. ولې؟ ځکه د کمپیوټر داخل کې چې لکه دا مونږ استعمالو، یعنی د ده په واسطه مونږ د کمپیوټر داخل کې مونږ څه وکړو؟ کار وکړو. دا معلومات چې زموږ نظر کې چې وو د هغه ما کمپیوټر داخل کې ولیکو. دا انپوټ ډیوایس. یا مثلا دا لاسپیکر چې زه خبرې کوم پکې، دا چې د انپوټ ډیوایس دی. ولې زه خبرې بیرون ته کوم؟ دا چې ما ته داخل د کمپیوټر کې څه کوي؟ ثبت کوي. او هاو چې دی آوټپوټ ډیوایس دی، هم خارجي اله ده، ځکه داخل کې چې دی هغه ما ته بیرون ته وباسي. دا هیډفون چې زه کار کوم دا هم داخلي اله ده هم خارجي، ځکه هم داخل د کمپیوټر کې کار کوي، هم چې زموږ نظریات څه چې داخل کې هغه بیرون ته وباسي. خبره پوه شوې؟ یعنی انپوټ ډیوایس هغه الو ته ویل کېږي چې د هغه په واسطه موږ خپل نظریات، خپل معلومات کمپیوټر ته داخلوو. آوټپوټ ډیوایس ته ویل کېږي خارجي الې د کمپیوټر. by output device we can take the input data from computer. وای د خارجي الو په واسطه موږ کولی شو خپل معلومات د کمپیوټر نه بیرون ته وباسو، کمپیوټر نه واخلو. لکه چې شي پرنټر شو، سپیکر شو، دا نور. یعنی پرنټر کور دا لیکل ما کړي دا لیکل، زه وغواړم دا بیرون ته وباسم، چاپ یې کړم. څه په واسطه چاپېږي؟ پرنټر په واسطه. پرنټر آوټپوټ ډیوایس شو. څه چې د کمپیوټر داخل کې هغه موږ ته بیرون ته وبیستو. سپیکر چې دی دا آوټپوټ ډیوایس ته. ولې؟ ځکه کوم میوزیک یا خاندان یا سانګ چې زه کمپیوټر کې پلی کوم اواز یې ما ته بیرون ته وباسي. خاندان یا سانګ چې دی په کمپیوټر منځ کې هغه موږ ته بیرون ته وباسي. دا موږ سره آوټپوټ ډیوایس شو. هغه نه وروسته دا نور موږ سره هغه دی پکې. وروسته موږ سره چې شي دی هغه نه لاندې تاسو یو نوټ غوندې دی، تاسو باید په هغه پوه شئ. بعضې کسان تا نه پوښتنه کوي مثلا ته وایي چې یاره دا هیډفون صحیح شوه یا فلش، دا انپوټ ډیوایس دی آوټپوټ ډیوایس د کمپیوټر داخلي الې دی که خارجي. نو ته به ورته وایي چې وروره فلش یا یو اس بي چې دی دا هم انپوټ ډیوایس دی هم آوټپوټ، هم داخلي اله ده هم خارجي. ولې؟ ځکه چې زموږ داخل د کمپیوټر کې هغه موږ بیرون ته ویستلی شو، هغه یو کمپیوټر نه اخلو بل کمپیوټر ته وړو. او آوټپوټ انپوټ ډیوایس په دې ده چې یو کمپیوټر نه اخلي بل کمپیوټر ته معلومات وړي، هم کمپیوټر ته معلومات ورکوي هم اخلي، دا دواړه کار اجرا کوي. یا لاسپیکر چې شو دا هیډفون چې زه خبرې کوم پکې، هم زه دې پاسته کولی شم کمپیوټر کې چې کوم غانې دي منځ کې سانګ دي هغه واورم، او هم کولی شم خپل اواز ثبت کړم کمپیوټر منځ کې. هغه نه وروسته راځو وروره سافټویر ته. سافټویر پروګرامونو ته ویل کېږي. یعنی وړ سافټویر پروګرامونه د کمپیوټر څه شی دي؟ یعنی سافټویر پروګرامونه څه شی دي؟ وړ سافټویر څه ته ویل کېږي؟ The entire program of computer that we can see but can't touch them is called software. وای د کمپیوټر ټول پروګرامونه چې موږ ته ښکاري او لمس کولی نه شو د سافټویر په نوم یادېږي. څوک درنه پوښتنه وکړي سافټویر څه ته ویل کېږي؟ ورته ټول پروګرامونه د کمپیوټر چې د کمپیوټر په داخل کې دي موږ ته ښکاري کار کولی شو خو لمس کولی ټچ کولی نه شو، دا ټول د څه په نوم یادېږي؟ د سافټویر په نوم یادېږي. لکه وینډوز شو، دا اوس وینډوز پروګرام دی، موږ ته ښکاري خو لاس خو زه نه شم والی پې کار کولی شم، خپل ډیټا پکې انټر کولی شم، هر څه کولی شم، مګر زه ټچ کولی هغه نه شم. دا ټول د څه په نوم یادېږي؟ د سافټویر په نوم باندې یادېږي. ورپسې بل لیکلي پارټس اف سافټویر. سافټویر دا پروګرامونه په څو برخو تقسیم شوي دي. دا خو تعریف خو پوه شوئ. اوس راځو اجزا یا پارټس اف سافټویر.
سافټویر چې دی هم په درې برخو تقسیم شوي پارټس. سافټویر جنرally divided into 3 main parts. اول سیسټم سافټویر، دوم چې دی اپلیکیشن سافټویر، دریم چې دی لانګویج سافټویر. سیسټم سافټویر څه ته ویل کېږي؟ سیسټم سافټویر هغه پروګرامونو ته ویل کېږي چې د دې پروګرامونو څخه بدون د دې پروګرامونو څخه زموږ سیسټم غیر فعال کار نه کوي، لکه وینډوز شو، لینکس، یونیکس، وینډوز 7، وینډوز ایکس پی، دا سیسټم سافټویر ټول. وینډوز چې دی سیسټم سافټویر کې راځي، د ده په واسطه زموږ ټول سیسټم فعالېږي. بدون د ده چې کوي موږ هېڅ کمپیوټر کې کار نشو کولی او زموږ کمپیوټر غیر فعال دی. یعنې سیسټم سافټویر اور دو سافټویر وچ کنټرول اور سیسټم، هغه پروګرامونه دي چې زموږ خپل سیسټم څه کوي؟ کمپیوټر کنټرول کوي. بدون د ده نه کیبورډ فعال نه موس فعال نه لکه هېڅ کار موږ کمپیوټر کې نشو کولی، خپل دا دفتري کارونه یو اجرا کولی نشو. تر څو چې موږ خپل کمپیوټر کې سیسټم سافټویر واچو، هغه نه وروسته بیا زموږ کمپیوټر عیار شي، موږ ته استفاده کولی شو. ورپسې کوم سافټویر چې دی هغه موږ سره اپلیکیشن سافټویر دی. دویم بخش پروګرامونه هغه اپلیکیشن سافټویر دی، یعنې اسانوونکي پروګرامونه. هغه پروګرامونو ته ویل کېږي چې د پروګرامر په واسطه، د پروګرام جوړونکي په واسطه د خلکو د مطابق، د ضرورت مطابق جوړ شوي. یعنې اپلیکیشن سافټویر or those software which is developed or developed according to the need of user by programmer. Application software are those software which developed by the programmer according to the need of user. هغه پروګرامونه دي چې د پروګرامر په واسطه د خلکو د ضرورت مطابق جوړ شوي. لکه دا مایکروسافټ افیس پروګرامونه تاسو ګورئ، دا اپلیکیشن سافټویر دی. ولې؟ ځکه یو ګوره موږ سره اول 2003 افیس و، بیا اول 2000 و، بیا 2003 شو، پکې 2008 شو، اوس 2010 دا تاسو چې در سره کوم دا افیس 2010 دی. اوس وګورئ خلکو ضرورت مطابق څومره چې د خلکو ضرورت زیاتېدله، دا پروګرام هم تغییر کوي. اول 2000 دونه خلکو ضرورت نه درلودله، کله چې د خلکو ضرورت زیات شو بیا 2003 شو، هغه نه وروسته اوس ګورئ 2007 شو، اوس دا 2010 وتلی دی. کېدای شي ضرورت نور هم زیات شي، دا پروګرامونه نور هم زیات شي، ترقي به کړي خلک، یعنې دې کې نور هم ډیولپمنټ وشي. په لانګویج سافټویر یعنې هغه پروګرامونو ته ویل کېږي چې د نورو پروګرامونو جوړولو په خاطر استعمالیږي. لکه دا اپلیکیشن سافټویر ټول په لانګویج سافټویر کې جوړیږي موږ سره. لانګویج سافټویر are those software which are used for programming purpose. Language software are those software which are used for programming purpose. هغه پروګرامونه دي چې د پروګرام جوړولو په مقصد استعمالیږي، یعنې د پروګرام جوړولو لپاره استعمالیږي. دا درې هغه مین پارټس د سافټویر، یعنې پروګرامونه په درې برخو تقسیم شوي. یو ته سیسټم سافټویر چې تشریح مې کړه، اپلیکیشن سافټویر بل بخش دی، او لانګویج سافټویر، چې درې واړه پارټس ډېر زیات مهم او ډېر زیات یوزفل پارټس دي. ورپسې موږ سره بل دی پکې وینډوز. خطا خو هغه عمومي معلومات، خو وروسته دغه نه باید تاسو وینډوز هم وپېژنئ چې وینډوز پروګرام څه شی دی. واټ از وینډوز؟ Windows is an operating system that operate all hardware system. ما تاسو ته ویل چې وینډوز سیسټم سافټویر کې راځي. یعنې وینډوز چې دی دا یو فعالونکی سیسټم دی that operate all hardware system چې زموږ ټول هارډویر د کمپیوټر څخه کوي فعالوي. اپریټ فعالول ته ویل کېږي، په کار اچول ته ویل کېږي. یعنې دا یو فعالونکی سیسټم دی چې زموږ ټول کمپیوټر څخه کوي فعالوي. بل تعریف اور وینډوز is the way of communication between user and computer. وینډوز چې دی یو لاره د ارتباط ده مابین د کمپیوټر او یوزر. یعنې دا داسې یو پروګرام دی چې ستا کمپیوټر کې نه ته یوزر چا ته ویل کېږي؟ استعمال کوونکی د کمپیوټر. زه استعمال کوونکی د کمپیوټر یم، یوزر یم، ته بل څوک دی، بل څوک، دا ټول استعمال کوونکی د کمپیوټر دی ته یوزر ویل کېږي. وایي وینډوز چې دی یو لاره د ارتباط ده مابین د کمپیوټر او زموږ او ستاسو منځ کې. که زموږ او ستاسو کمپیوټر کې وینډوز نه وي، موږ کمپیوټر کې کار نشو کولی، یعنې کمپیوټر سره ارتباط نشو ساتلی. زموږ د ارتباط نه مطلب کمپیوټر کې کار کول دی، کمپیوټر سره رابطه ساتل دي. چې کمپیوټر کې وینډوز نه وي، موږ کمپیوټر سره رابطه نشو ساتلی. پس ځکه موږ ویل چې وینډوز از د وے آف کمیونیکیشن، یو لاره د ارتباط ده مابین د کمپیوټر او یوزر. دا داسې یو پروګرام دی چې کمپیوټر کې نه اوسي، موږ کمپیوټر سره ارتباط نشو ساتلی، کمپیوټر موږ نه پېژني او موږ کمپیوټر نه پېژنو. دا بعضې هغه مهم تعریفونه چې تاسو باید دا یاد کړئ د کمپیوټر. چون اوله ورځ ده د مایکروسافټ وینډوز، نو دغونه نوټ چې ما تاسو ته دا د تشریح کړه دا بس دی. ورپسې بل ورځ ته انشاءالله د دې سکرین نه شروع کړو، د سټارټ بټن نه،
نن ورځ همدې پورې بس دی.